السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمینو، د لمونځونه زده کړئ ستاسو دپاره وایي قبر کې ستاسو عذاب موږ ته الله نه راکړي. لوی لوی خلک یاست، لو ښځې یاست، لمونځونه مو نه دي زده. په دغه لمانځه باندې الله ته ورځئ، په دغه لمانځه باندې ځان خلاصوئ، په دغه لمانځه باندې به جنت ته ځئ. خدای څخه وبېرېږئ. د علم دروازه مو درته خلاصه کړې ده، نارینه او ته هم زنانه او ته هم د لمونځونه زده کړئ، زده یې کړئ. ابي ذر او ابي هريره رضی الله تعالی عنهما وایي یو باب د علم زده کول دا موږ ته محبوب دی، ښه کار دی، خوند راکوي تر 1000 رکعته نفلي لمانځه، تر 1000 رکعته نفلي لمانځه. نو د شروع صلات ګروپان مو جوړ کړي دي، درته هغه مولوي شمس الله صاحب شکایت کول د شاګردان منځونه نه راته تېروي، شروع صلات سبقان نه راته تېروي. او دغه رنګه زنانه استادان هم شکایت بار راته کړی دي. نو د خدای په خاطر د سبقان تېروي، په دا سبقانو کې برخه واخلئ. نو ما ښې خبرې کولې درته خو اذانه باندې شروع سو. الله اکبر الله اکبر.